د غوره شخصیت جوړونې 5 بنسټونه. آیا تاسو پوهیږئ چې د یو انسان شخصیت څه ډول جوړیږي؟ ولې ځینې خلک هر ځای د لوړ شخصیت لرونکي وي؟ کوم اساسي بنسټونه دي چې په عملي کولو سره د یو انسان شخصیت جوړیدلی شي؟ د دې او د ورته پوښتنو ځواب درکوو. هیله ده زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. ډیرو ښاغلو لیدونکو د ورډ اف وزډم یا د پوهې نړۍ یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼې ته مو زه حسیب الله سنگین په نیکو هیلو او سلامونو هرکلی کوم. په دې هیله چې روغتیا سلامتیا مو په برخه او د ژوند په ټولو ورځنیو چارو کې بریالي او سرلوړي اوسئ. قدرمنو لیدونکو، د تیرو خپرونو په دوام نن غواړو تاسو ته د غوره شخصیت جوړونې 5 اساسي بنسټونو په اړوند معلومات وړاندې کړو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. غوره شخصیت جوړونه یعنی داسې عادتونه، چلند او فکرونه ځان ته غوره کول چې ستا د ژوند په ټولو برخو کې د درناوي، باور او بریا سبب شي. دا یوازې یو مهارت نه، بلکې د ژوند اوږدمهاله سفر دی چې زړورتیا، صبر او دوامداره هڅه غواړي. انسان هره ورځ کولی شي د خپلو خبرو، کړنو او پریکړو له لارې خپل شخصیت لا ښه او پیاوړی کړي. د غوره شخصیت جوړونه داسې ده لکه د یوې ودانۍ جوړول چې له هر څه لومړی یو قوي بنسټ ته اړتیا لري، بیا منظم پلان او ورو ورو کار تر څو ودانۍ ټینګه او ښکلې شي. له همدې کبله غوره شخصیت جوړونه هم په ځینو بنسټونو پورې تړاو لري چې عبارت دي له: لومړی مور او پلار. د مور او پلار غېږ د ماشوم د روزنې لومړی ښوونځی دی چې په دې وخت کې د ماشوم فکري کڅوړې تر بل هر وخت خالی وي. څه چې له خپل پلار او مور څخه اوري او یا ویني، هغه له ځان سره خوندي کوي چې په همدې توګه دی مثبت او یا منفي روزل کیږي. تا ته به خپل مور او پلار د خبرو پر وخت بیلابیل توري کاروي. هغوی به درته وایي: ته خو ډیر لټ یې، ته ولې هغه کار نشي کولی چې پر تا لازم دی، ته بې نظمه یې، ته خو داسې ناغېړه او سست یې لکه فلانی. ډاکټر شارټ هیلمسټیټر په خپل کتاب کې له خپل ځان سره د خبرو پر مهال ته څه وایه کې وایي: د یوې روزونکي کورنۍ لخوا خپل ماشوم ته په لومړیو 18 کلونو کې تر 1,48,000 زیات ځله نه او ما کوه ویل کیږي. او دی په همدې کتاب کې وایي چې په همدې موده کې مثبت ځواب تر 400 ځله زیات نه وي. طبعا په داسې چلند کې ځینې مور او پلار ګرم نه دي، بلکې له بده مرغه دوی له اولاد سره د غوره چلند څخه ناخبره وي، ځکه دوی خپله همداسې روزل شوي وي چې په همدې ډول دوی هم له ارادې پرته خپل اولادونو ته منفي روزنه ورکوي. ډاکټر ټاډ جیمز او ډیاټ ووډز مول په خپل کتاب د ژوند لیکه کې وایي: کله چې موږ 9 کلنۍ ته ورسیږو نو 90 سلنه کړه وړه مو په حافظه کې خوندي کیږي، او کله چې 21 کلنۍ ته ورسیږو نو زموږ ټول کړه وړه په عقل کې ځای نیسي او په همدې توګه موږ مثبت او یا منفي روزل کیږو. هوښیاران وایي ماشوم لویول د اوسپنې نینې چیچل دي. هره کورنۍ د خپلو ماشومانو د روزنې دنده په غاړه لري. که هغوی خپل ماشوم ته داسې چاپېریال برابر کړي چې د ماشوم د ښې روزنې لامل ګرځي، نو ماشومان به د خپل مور او پلار د هیلو سره سم وده کوي. نو ځکه مور او پلار باید د ماشوم ورځني کړه وړه په دقیقه توګه وڅاري، د هغوی سره په ورین تندي خوږې خبرې وکړي او تل داسې توري ورته وکاروي چې دوی ته روحي ډاډ ور وبخي. او باید د ورځې په یوه ځانګړې برخه کې د خپلو ماشومانو د کړو وړو پوښتنه وکړي، تر څو دوی پوه شي چې زموږ هر ډول کړه وړه څارل کیږي. او که د دې برعکس یوه کورنۍ د ماشوم کړنو ته هیڅ پام نه اړوي او په بې پروایۍ سره یې خپل سر پریښي وي، نو د راتلونکو هر ډول ستونزو پړه به یوازې پر مور او پلار وي. دوهم، ښوونځی. ښوونځی هغه بنسټیزه تربیتي ځاله ده چې زده کوونکي ته پکې د خپل راتلونکي پانګه برابریږي، او په همدې ځاله کې زده کوونکي د خپلو استادانو لارښوونې ترلاسه کوي، د هغوی څخه روحي او معنوي انرژي اخلي، د هغوی کړه وړه څاري او په خپله حافظه کې یې خوندي کوي. نو استاد چې له زده کوونکو سره څه ډول چلند کوي، هماغسې به دوی روزل کیږي. ډیر ځله داسې هم کیږي چې زده کوونکي په همدې ښوونځي کې له کومې ترخې خاطرې سره مخ شي،
د بیلګې په ډول که یو زده کوونکی د خپل استاد په درس پوه نشي او استاد په ځواب کې ورته وایي ته تل په درس نه پوهیږي، ټمبل یې او ډېرې پوښتنې کوي، نو ټولګیوال چې د زده کوونکي دا حالت وویني نو خاندي او په ده پورې ملنډې وهي. کوم زده کوونکی چې زیاتره وخت له داسې ستونزو سره مخ کیږي هغه به د منفي اغیزو ښکار وي. په حقیقت کې مدرسه او ښوونځی په روزنه او شخصیت جوړونه کې دوهم بنسټیز رول لوبوي چې زیاتره وخت مثبت او کله منفي هم وي. دریم، ملګری په اساسي ډول پر خپل ملګري بشپړ اغیز لري. دوی له یو بل نه مثبت منفي فکر خپلوي، نو که ستا د ملګري کړه وړه منفي وي پر تا به هم هرومرو منفي اغیزه کوي، لکه سګریټ څکول، شراب څښل، ناوړه خبرې کول، له ښوونځیو تېښته کول او داسې نور. او که ملګری د نیک وي او ښه اخلاق ولري نو پر تا به هم ښه اغیزه کوي او ته به هڅه کوي چې د نیک خویونه خپل کړي. په حقیقت کې هر انسان د خپل ملګري چلند خپلوي. په تیره بیا د 8 څخه تر 15 کلونو پورې دا هغه عمر دی چې ارواپوهان ورته د نورو کړه وړه خپلولو موده وایي. په دې وخت کې ماشومان تقلیدي فکر لري او د نورو خلکو سلوک خپلوي. څلورم، خپرونې رادیویي دي که ټلویزیوني او که ورځپاڼې دي د اوریدونکو پر سلوک بشپړ اغیز لرلی شي. خپرونې د شخصیت په جوړونه کې کارنده ونډه لري. د دې پر ځای چې په خپرونو کې هندي فلمونه یا ناوړه ډرامې خپریږي باید د علماو ویناوې او غوره مجلسونه د ماشومانو د ښوونې او روزنې پروګرامونه خپاره کړل شي ترڅو ټولنه له ډیرو فسادونو څخه وژغورل شي. په کومه ټولنه کې چې په دې اړه بې پروایي کیږي د هغوی ځوان نسل به د ناوړه کړنو ښکار وي. هغه دا چې کله چې یو ځوان په ټلویزیون او یا بله ټولنیزه رسنۍ کې یو څه ګوري او ترې اغیزمن کیږي نو هماغه څه کوي چې هلته یې لیدلی وي، که څه هم هغه ډیر بد سلوک وي. پنځم، ته پخپله د تیرو 4 بنسټونو سره سم ته کولی شي خپل ځان ته پخپله موخه وټاکي او هغه څه وکړي چې ستا په ګټه وي او خپل راتلونکی پرې روښانه کړي، لکه د الله جل جلاله سره رښتینی تړاو، د دین ټولو اصولو پابندي، صداقت، امانتداري، د وعدې پوره کول، له خلکو سره په نرمه ژبه او هوښیارانه طرز خبرې کول، د مشرانو درناوی کول، خپل ځواکونه او کمزوري پیژندل، د منفي فکرونو پر ځای مثبت لیدلوری لرل، هره تیروتنه د زده کړې فرصت ګڼل، د وخت تنظیم او ژمنو ته پابندي لرل، د ژوند ډیره برخه مطالعې ته ورکول، د خلکو درناوی کول که څه هم ستا د نظر خلاف وي، د سختیو په وړاندې زغم او صبر لرل. نو شونې ده چې له ځان سره فکر کول او ستا خپل کړه وړه تا نه یو نیکمرغه انسان جوړ کړي او ټولې هیلې دې پوره کړي او یا د ناهیلی او ستومانه د بدمرغه ژوند کندې ته ورټېل وهي. په همدې اړه ډاکټر هیلمسټیټر وایي ته چې کوم شی په خپل ذهن کې ساتې ښه وي او که بد په پایله کې به هرومرو ورسره مخ کیږي. قدرمنو لیدونکو، په دې هیله چې د شخصیت جوړونې په اړوند مو ډیر څه زده کړي وي. تر بیا چې زه حسیب الله سنگین له یوې نوې خپرونې سره ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږم. تاسو په لا یزال څښتن رب سپارم. الله مو مل او خوشحالي مو په برخه.